سلامونه ملګرو د هیواد نیوز چینل ته ښه راغلاست. په سودان کې څه روان دي او نن سبا سودان د خبرونو سرټکي ولې ګرځېدلی دي؟ راځئ په نننۍ ویډیو کې راسره وګورئ. که دا ووایو چې د نړۍ تر ټولو بد او ناوړه حالت چې په کوم هیواد کې نن سبا دی هغه سودان دی، دا خبره غلطه نه ده. لا تر اوسه د غزې هغه د تباهي او ظلم طوفان لا ختم سوی نه و چې اوس بیا د رسنیو په هر ځای کې د سودان نوم راښکاره سوی دی او علت یې دا دی چې له سودان څخه چې ډول ډول انځورونه او ویډیوګانې راځي زړه سوځونکي دي. خلک د خپلو ټولنیزو رسنیو پر پاڼو د سودان نسل وژنه لیکي او حیرانتیا خو لا دا ده لکه څرنګه چې څو ورځې مخکې د غزې د حالاتو له امله د اسرائیلو د بایکاټ کمپاین پیل سوی و، همداسې اوس یو بل بایکاټ کمپاین هم روان دی، خو دا ځل بایکاټ د اسرائیلو نه بلکې دا بایکاټ د یو اسلامي هیواد پر ضد باندې روان دی، یو شتمن او بانفوذه هیواد. موږ او تاسو یې ملګرو که غواړئ چې د دې ویډیو په دوهمه برخه باندې پوه سئ او په دې پوه سئ چې مخته څه پیښیږي، ویډیو لایک او شیر کړئ او دوهمه برخه زموږ سره په یوټیوب کې وګورئ.